د ګلپاڼې په اړه ډیر تازه خبر راغی. آیا ګلپاڼه ځانته افغانه وایي او کنه تازه یې څه ویلي دي؟ کومه مهمه پوښتنه یې ځواب کړې ده؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانیت مسله تل ګرموي. په ځانګړي ډول د فرضي کرښې اخوا چې کوم پښتانه دي نو په دوی کې ځینې ځانته افغانان وایي او ځینې بیا وایي چې نه دوی نور پاکستانیان شوي دي. تازه اوس دا پوښتنه د پښتنو مشهورې سندرغاړې ګلپاڼې ته هم رسیدلې ده چې دا ځانته افغانه وایي او کنه پاکستاني شوې ده. مګر د ګلپاڼې څخه داسې ځواب راغلی دی چې کیدای شي په ځینو کسانو ښه ونه لګیږي. کله چې بالاخره دا پوښتنه د ګلپاڼې څخه هم وشوه چې هغه ځانته افغانه وایي او کنه، نو هغه ځواب سپین و. هغې ویل چې نه، دا ځان د یوې افغانې په شکل نه ویني بلکې دا یو پاکستاني ده. ګلپاڼه یو له هغه سندرغاړو څخه ده چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې میلیونونه مینوال لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانیت مسله ډیر وخت تر بحث لاندې وي، خو نه پیښو او پښتونخوا کې ډیری پښتانه اوس هم په دې عقیده دي چې که هر څه وي د دوی قومیت او ملت افغان دی. دوی مخکې له دې چې پاکستاني شي افغانان دي. له همدې کبله ځینې پښتانه که ځان د پاکستان برخه ګڼي او وایي چې د دې هیواد شناختي کارت او پاسپورت د ځان سره لري د همدې هیواد دي، خو بیا هم وایي چې قوم کې دوی افغانان دي. که څه هم چې تاریخي روایات وایي چې د ډیورنډ د فرضي کرښې قرارداد د 100 کلونو لپاره و او دا وخت پوره شوی دی، خو دا چې افغانستان حکومت یو پایدار حکومت نه دی شوی او وخت پر وخت بدل شوی دی، نو په افغانستان کې یو قوي حکومت او ثبات نه دی رامنځته شوی. له همدې کبله افغانستان په خپل ځان پر در کړی دی او د دې ځواک نه دی پیدا کړی چې د پاکستان سره د ډیورنډ مسله او د هغه لوري د پښتنو مسله مطرح کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.